کلي کې په هر دیوال لیکلي دي حج دې مبارک شه او په خیر رالی. هسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو، وینې مې خدایه تنقید نه کوم، زه په چا بېځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی، دا مې د روضې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی، دا حجر اسود سره ولاړ یمه، دا مې د هغې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب واجي صاحب دا څه کوې؟ یا حاجي صاحب واجي صاحب دا څه کوې؟ نه حاجي صاحب ماجي صاحب دا څه کوې؟ تا خپلې نیکۍ په سینله وکړلې او تا بلا خوارۍ په سینله وکړلې، تا بې تصویرانو نه سره نه وړه، تاسې روپۍ په سینله وکړلې. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي. نه حاجي صاحب دا عادت دې ښه نه دی، نه حاجي صاحب دا تا سره خوند نه کوي. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي. نه حاجي صاحب دا عادت دې ښه نه دی، نه حاجي صاحب دا تا سره خوند نه کوي. هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول جي دا د دیکاوې دپاره مه کوه. هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوې، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې. 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې، 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې، 2 لکه چې رالمه نو لاړلې او نورې لا په لارې دي روانې دي. تلي که راغلي دي خو غلي دي، هر څه خدای لیدلي دي خو غلي دي. یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو، داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي. زاجي اجي نامه دې ومونده، ډېره قیمتي نامه دې ومونده، هلته دې د خورو تمه مه کوه، دلته جنتي نامه دې ومونده. زه ګوره د دې نه خلاف نه یم، زه دې د نامې نه خلاف نه یم، بس دا یو تصویر د منځه وباسه، حج او د عمرې نه خلاف نه یم. یا پیره دا پیر را باندې بد لګي، دغه سور کافر را باندې بد لګي، دا چې په احرام کې دې ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي. نور د عملونه خدای قبول که ټول، بل د دا منځونه خدای قبول که ټول، دا چې دې په منډو منډو کړي دي دغه توابونه خدای قبول که ټول. نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی او صیبه ستا زما په کار کې څه کار دی. یمونې رغلی شه چاړه به شي، ستا نو د ملا په کار کې څه کار دی.